Don't say these words wrong again. They may sound similar, but they have completely different meaning and pronunciation. One small mistake can totally change your sentence. ډیر خلک د دې الفاظو په سم تلفظ نه پوهیږي. دا د انګلیش ډیر common mistake ده چې ډیر خلک یې کوي. خو نن I will teach you the correct pronunciation and meaning and how to use them in real life. راځئ چې د دې الفاظو سم تلفظ زده کړو. ځکه تلفظ ډیره مهمه قاعده ده او ډیر خلک په دې کې ګډوډیږي. Quiet خاموشه آرامه. ساوند ته پام وکړئ. Quiet quiet خاموشه یعنی آرامه او quiet ډیر یا نسبتاً. Quiet ډیر یا نسبتاً ته ویل کیږي او quit پرېښودل یا بس کول. هغه که د یو کار پرېښودلو ته موږ وایو quit. ساوند ته راځئ وګورو. Quiet خاموشه آرامه. Quiet ډیر یا نسبتاً او quit پرېښودل یا بس کول. اوس دا الفاظ چېرته کاریږي؟ Quiet موږ هغه وخت quiet استعمالوو کله چې د غږ نشتوالی یا آرام بیان کړو نو موږ quiet استعمالوو او quiet د شدت یا اندازې ښودلو لپاره کاریږي. کله چې موږ د یو څه شي اندازه ښیو نو موږ به quiet استعمالوو او quit هغه وخت کاریږي چې موږ یو کار بندوو یعنی پرېږدو یې نو موږ به quit استعمالوو. راځئ چې څو اګزامپل وګورو او دا الله وپېژنو. ځکه اګزامپل یو داسې لاره ده چې تاسو دا الفاظ په اسانۍ سره زده کولی شئ. Quiet خاموشه آرامې ته وایي. Please be quiet مهرباني وکړه خاموشه اوسه. کله چې موږ چاته وایو که نه چې آرامه اوسه یعنې غلی اوسه. Please be quiet خاموشه اوسه. The room is very quiet کوټه ډیره آرامه ده یعنې دا کوټه دا خونه ډیره زیاته غلې ده یعنې شور پکې نشته. The room is very quiet کوټه ډیره غلې ده یعنې کوټه آرامه ده. He is a quiet person هغه یو غلی یعنې آرامه شخص ده. He is a quiet person هغه یو آرامه شخص ده. Quiet ډیر یا نسبتاً. The movie is quite interesting دا فلم ډیر جالبه ده. کوم فلم چې موږ ګورو که نه دا ډیر زیات جالبه ده. The movie is quite interesting دا فلم جالبه ده. I am quite tired زه ډیر ستړی یم یعنې زه ډیر زیات ستړی یم. I am quite tired زه ډیر زیات ستړی یم یعنې خسته یم. It's quite cold today نن هوا ډیره سړه ده. It's quite cold today نن هوا ډیره سړه ده. کله چې موږ ډیر یا نسبتاً کارو نو موږ په انګلیش کې quite راوړو. Quit پرېښودل یا بس کولو ته وایي. I want to quit smoking زه غواړم سګرټ څکول پرېږدم. I want to quit smoking زه غواړم سګرټ څکول پرېږدم. He quit his job هغه خپله دنده پرېښودله. دا چې څه وجه وه نه پوهېږم خو هغه خپله دنده پرېښوده. He quit his job هغه خپله دنده پرېښودله یعنې هغه اوس دندې ته نه ځي. Don't quit too early ډېر ژر یې مه پرېږده. کوم کار چې ته کوې که نه نو دومره ژر یې مه پرېږده یعنې keep on the warm work. Don't quit too early ډېر ژر یې مه پرېږده. دا درې الفاظ هېڅکله مه سره ګډوه. د دې الفاظو کمپیریزن کوو. Quiet خاموشه آرامه. Quiet ډېر نسبتاً او quit پرېښودلو ته وایي. یو اسانه یو ایزي ټریک که چېرته ماشوم ته هم ووایه نو هغه به هم زده کړي. Quiet no sound کله چې quiet استعمال شي نو ساوند هلته نه وي او quiet ډېر ته وایي. یو څه چې ډېر زیات وي quiet استعمالو او quit پرېښودلو ته وایي. Don't do something یعنې د یو څیز نه کول quit استعمالو. د دې الفاظ د ټولو مهمه قاعده تلفظ یا پرونانسیشن ده. ډېر خلک د دې په سم تلفظ نه پوهېږي او دا غلط تلفظ کوي. راځئ چې په لنډو کې زده کړو. Quiet خاموشه آرامه. Quiet ډېر یا نسبتاً. Quit پرېښودل. Quiet quiet quit ډېر خلک خو دغه دواړه سره ګډوي. یو ته هم quiet وایي بل ته هم quiet وایي چې داسې نه ده. Quiet د ساوند جدا دی او د quiet ساوند جدا دی او معنی هم جدا ده. که چېرته تاسو دغه درې الفاظ مخکې مو غلط استعمالو او دې ویډیو سره مو زده کړي دي نو په کمنټ باکس کې راته ووایئ چې موږ داسې جالب یعنې داسې انټرسټینګ یعنې پیچلي الفاظ تاسو ته راوړو. د هغوی کمپیریزن تاسو وکړو تاسو یې په اسانۍ سره زده کولی شئ.
که ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ، خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او که غواړئ چې انګلیس زده کړه په پښتو کې خپل سفر جرني جاري وساتئ نو دا چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ.